بسم الله الرحمن الرحیم. شپږمه صفحه د اول باب لسم نمبر حدیث. دغه حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی، امام مسلم رحمه الله تعالی په خپلو کتابونو کې، په خپلو صحیحینو کې بخاری شریف او مسلم شریف کې را نقل کړي دي. کله چې امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله تعالی یو حدیث په ګډه باندې په خپلو کتابونو کې را نقل کړي، دغه حدیث ته متفق علیه ویل کیږي، یعنی پر دې اتفاق دی. دا د حدیث یو اصطلاح ده. نو دغه حدیث دوی دواړو را نقل کړي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الظلم ظلمات یوم القیامة. الظلم ظلمات یوم القیامة. الظلم ظلمات یوم القیامة. لفظی ترجمه: الظلم ظلم، تر حد تجاوز، تیری کول، عدل څخه کار نه اخیستل، بے انصافی کول، ظلم کول. ظلمات تاریکی دی، یوم القیامة د قیامت په ورځ. الظلم ظلم، ظلمات تاریکی دی، یوم القیامة د قیامت په ورځ. اوس نو تشریح څنګه ده؟ لکه څنګه چې زمارونو ایمان د انسان لپاره سبب ګرځي چې انسان اعمال وکړي نیک. ایمان د انسان لپاره، د بنده لپاره د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت ورڅخه راضي سي. ګوري دیو ایمان په خاطر باندې انسان څو نور په ځان کې راوستلی سي. د ایمان د دې سبب ګرځي چې انسان په ځان کې د الله رب العزت رضا محسوسه کړي. یو نور څو ایمان د دې سبب ګرځي چې د الله رب العزت له طرفه مؤمن ته جنت ورکول سي. دوه نور اسوله ایمان د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت د قیامت په ورځ دغه انسان په خپل فضل او کرم وبخشي. درې نور اسوله ایمان د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت دغه انسان پر پل صراط باندې د برق په شان تیر کړي. څلور نور اسوله ایمان د دې سبب ګرځي چې دغه بنده الله رب العزت د جهنم او دوزخ څخه لري وساتي. پنځه نور اسوله ایمان د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت د قیامت په ورځ دغه بنده ته د عرش تر سایې لاندې ځای ورکړي. شپږ نور اسوله ایمان د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت دغه بنده په قبر کې د عذاب څخه خلاص کړي. دا اووه نور اسوله همداسې نور لکه څنګه چې ایمان د نورو ډیرو کارونو لپاره، د نورو ډیرو ششانو لپاره سبب ګرځېدلی سي، همداسې ظلم د نورو ډیرو شانو ګناهونو لپاره سبب جوړېدلی سي. څنګه ظلم د دې سبب ګرځي چې انسان څخه الله رب العزت ناراضه سي. ظلم د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت په دنیا کې انسان ناکامه کړي. ظلم د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت د دوزخ او د قبر عذاب ورکړي. ظلم د دې سبب ګرځي چې الله رب العزت د قیامت په ورځ بنده ته سخت سزا ورکړي او د قوم او د ټول انسانیت و مخ ته رسوا کړي. ظلم د دې سبب ګرځي چې په دې دنیا کې بې ماله سي. ظلم د دې سبب ګرځي چې الله په امتحاناتو کې اخته کړي. دا شپږ اووه تاریکی د ظلم په خاطر راځي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: الظلم ظلم ظلمات تاریکی دي. ظلم چې د هر بد کار لپاره سبب سو، هغه بد کار تاریکی ده. ځکه نو ظلم چې په انسان کې رالی، یو څوک ظالم سو، په دغه انسان کې به د یوې تاریکی سربیره بله تاریکی وي. ظالم سو، خونخواره سو، بې عزته سو، الله ځین ناراضه سو، هر بد صفت چې په دا انسان کې راځي یوه تاریکی په دې کې زیاتیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الظلم ظلم ظلمات تاریکی دي، یوم القیامة د قیامت په ورځ. ځکه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادل ذات دی، الله رب العزت عادل ذات دی، صحابه کرام عادل انسانان دي. عمر رضی الله عنه عادل انسان تیر سوی دی، ظلم نه دی کړی. عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ظالم انسان نه دی تیر سوی، عادل انسان تیر سوی دی. تاسو د عادل انسانانو داستانونه درواړوي، دغه انسانانو د عدل او د انصاف څخه بیا انسان عبرت اخیستلی سي. نو ظلم په هر صورت کې ناروا دی. او قرآن کې هم الله رب العزت دغه فرمایي چې الله د ظالمانو سره محبت نه کوي او نه د ظالمانو سره مینه کوي. الله رب العزت چې موږ او تاسو ته د ظلم څخه نجات را نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير